Al Doha Islamic Sound System. Rabita number 0300 5949 296. کراچۍ ته زه لاړم 3 ورځې مې څو کاله مخکې خبره ده هلته یو سپین ږیری راوستو د جماعت المسلمین په نوم باندې چې کومه فتنه ده یقین وکړئ دا مکمل منکرین حدیث دی انشاءالله زه به درته بحث کوم مکمل منکر حدیث دی دا د ځان نه علاوه د ټول مسلمانان کافر ګڼي بس دا زمونږ په دې ټوله ایریا کې ور چرته دوه درې لیونی به وي چا به پیسې ورکړي یا به ورته چا خجنۍ ورکړي سب سلالج بیړولي دا دوه درې موج جاهلان دي یقین وکړئ تاسو کې خپل پلار ته هم کافر وي خپل مور ته هم مشرک وي خپل بچی ته هم کافر وي دلته دې حساب ورور باندې وو ما خو ته راوستو ما سره کېناستو نو ماته ذهن ولا چا دا جوړ کړو ماته دا ټول احناف چې دا مشرکان دي نعوذ بالله ما ته ټول ورته مشرکان ښکاري ما ته کوم ټول مشرکان دي ما ته ټول مشرکان ما ته دارته وې ملګریا بغیر د گواهانو نه نکاح کیږي ما ته وینا ما ته حدیث کې مراد لا نکاح الا بشهود بغیر گواهانو نه نکاح نه کیږي امر تل دام راته وایا چې کله په نکاح کې گواهان مشرکان نو د دې مشرکانو گواهانو گواه قبلی گواہی قبلی کی ماته وینا مونته لزدارته و استاسو دا فتنه نوابیت دلته تقریبا چې شل کال بنې شوی چې پېښور تر راغلی نو مور دې مور پلان نکاح غټ مشر کسو نو مور دې مور پلان نکاح چې تړلې شوی و پغې کې کم گواهان نه زوم دا مشرکان احناف پکې نه زو ته چورته مشرکان وي نو مور دې اگر مور پلان نکاح خو دې هم به نه شوی ته نه څه پیدا شوی زړه اوسه سمته دا ګنده مسلې کې نو مو تل تاسو بنیاد ګندې خیر اوسه مسلې خامخا ګنده کو بنیاد چې ګم ګندې خیر دا ټول بنیاد بور باندې بر اوس ګنده روان دی تا چې دغه څه ګنده بنیاد نه خو دې بنیاد بر تعمیر هم ګنده نه تلې وسو ناغس په نو داخله د ځان نه له ټول ته مشرکان کافرات دی راغلا کراچۍ کې ما سره مسعودنه ته ماغسته وګسانو زمونږ د ډیر کسانو روټي کړي ما سودن کې زره دی روټي کې شریک شو به دیو ما سره خبره کړي و چې دلته د جماعت المسلمین والا په دې زمونږ علاقه کې ول ډیر کار کړي او زمونږ ډیر خلک گمراه کړي یو سپینګری ما تراوستو ما سره کینو روټي نه بعد سلام وشو سلام کلام دې پوری تور ما تر خپل دیو ته یو سیز ور یاد کړي کنه غریوان پویم نه پاغي باندې خو یو گیته ور یاد کړي ما ته شروع شو الله پاک زمونږ جماعت المسلمین خیر او تاسو په کې فرقې راوستي چا ځان ته حنفي وای څوک ځان ته شافعي وای څوک مالکي وای څوک حنبلي وای دا احناف او شوافي او مالکي او حنبليه فلا دا په کې فرقواریت پیدا شو اسلام نه وته امت جدا جدا کو او بیا شروع شو لګیاو حدیث کې مرضی الله ستاسو نوم جماعت المسلمین فلا دا سی پوره خبره نو مونتل کا کالک صبر خو کنه ملمای تکراچۍ کې اوسه کې زاغ دیر نه راغله ملمای ما نو ماته سلام کلام غب شپ ولګو دا خبرې به بیا کو ما ته پته وکړه چې څومره خبرې وکم خو دې زما خبرې ورېدو ته نه دیتی یار ما باول کې د څنګه خبره وکړه الله درته هو سماکم المسلمین الله تاسو نو مسلمانین خو مسلمان یې خیره تاسو په ځان له حنفي شافعي مالکي فرقې راوستلې نو نور کې خو دا نو ماته دې ما جوړته لاول به تعارف کو غب شپ ولګو به بر سوالات حل کو خبرې وک نو ما نول تاسو کو ما ته کاکا سنوم دې ما ته شیرزاده مینم دی غالبا شیرزاده یا شیربادر ویلو پلان کې علاقې اوسیدون چې مخکې له ما ته لک صبر وکړه ما ته سنوم دی ما ته شیرزاده یا شیربادر وایو ما ته ښا اوس خو ته مخکې وی چې الله درته مسلم نوم غیره هو سماکم المسلمین ته الله په خو دې شوی خو دې نوم باندې راضی نه وي ته ځان ته مسلم نوم ته ځان ته شیرزاده نوم لیکي خو الله خو درته مسلم نوم خو هو سماکم المسلمین ضمیر الله تعالی جل ابراهيم عليه السلام تعالی هر څه په خپل ځای ما ورته ویل الله درته مسلمین نو مخو په ما باندې اعتراض دا تاسو ځان ته حناف شوافی مالکی حنابلہ کې خودلا ما ورته ملګری زم ته بوس کوم الله درته نو مخو مسلمین تا غنوم باندې راضی نه وي تا ځان ته بل نو ملکی خودو سره په خندا شو سوچ کو اخل کوم بس وخندل دیم بزان بس وخندل خوسته بدا خبره کې دا زموږ تعارف نوم دی چې مور را لې خیر پلار را دی خیر په دې باندې ما خلق پیجري نور زما اصل پہچان مسلمان یم نو خو په اجتهادي مسایلو کې حنفي شافعي مالکي دام زموږ نسبتونه د تعارف دي کنه اصل کې موږ مسلمانان یو بیا په دې باندې زموږ د باسو کوم مشکات شریک راوخته یو چانه
ما ورته ول د آیات کولاو کوم ته ملګریا دا آیات تا برای راز د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ورېدل دي ماته وینا مورته چا نه دی ورېدل دي رسول الله صلی الله علیه وسلم دین نقل کوون کې څوک دي ماته صحابه مورته لغوی د څوک دی تابعین دا وینه تابع تابعین دغه سره سلسله سوار له سو کال را رسیدلې مورته خطوي چې څوک په جماعت المسلمین تنظیم کې نه دي شامل لستاسو چې کوم جماعت المسلمین دي په دې فرقه کې چې څوک نه دي شامل هغه کافر دي نو مورته موږ د روایت حدیث د پاره اولنې شرط دا وایو چې دا نقل کوون کې به مسلمانۍ نو مورته استاد دې فتوی مطابق اول نمبر صحابه کرام کافرانو سنوذ بالله مورته په صحابه کرامو کې ماته جماعت المسلمین تنظیم مخایا شتره قرآن کی گلاو کا ماتا حدیثو کی شتره ماتا گلاو کا چوپو اخیر کی ماورت الزبه درته وی ولسم فارق الله ذکر کوي والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوا در صحابه کرامو پہچان یو ډله د انصار او بل ډله د مهاجرین و ماورت استاب قول یو فرقه پکې د انصار او بل فرقه پکې د مهاجرین و وستا بنس باندې دا که یا خو ماته په صحابه کرامو کې جماعت المسلمین ډله وخایا که پکې نو دا تنظیم پکې نو صحابه کرام ستا بنس باندې اول کافر شو به دا غین راځه په تابعینو کې ماته جماعت المسلمین تنظیم وخایا که پکې نو ستا بنس دغه کافر شو به خطر راځه په تابعینو کې ماته وخایا که باغوی کې نو ستا بنس باندې دغه کافر شو سورل صدی ماته جماعت المسلمین تنظیم نه جوړول خدای په دې صدی کې سو کال مخ کې کپټن مسعود عثماني گمراه شو پاسرو و ابي شوو بیردیو سره اختلاف شروع کړو الله کافر دی لاړو جماعت المسلمین شو په امارت د جماعت باندې وران شو بیا غمړ شو کپټن بیا په کې اشتیاق سے بیردیو امیر شو جناب اشتیاق سے حسین امیر دی نو مورتل بیا دا قران تم پیش کوو چې دا مسلمان د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل کړي کافر نقل کړي بیا دا غوی نه کافر غوی نه کافر نو مورتل سوچو کې ستاره پتو په چا باندې لاړه مونږ باندې فتوی راځي مخکې سوچ نه کېږي د صحابه کرام تابعین ته تابعین پر امت ترځيږي به ورته ما حدیث را کولاو مورتل ته چې کوم حدیث درخول دي چې تاسو نامه جماعت المسلمین دي مشکات شریف مارو ته حدیث مرته وګت شروع مورتل دې ته ګور زر لفظي ترجمه کوم دا حدیث راوی دي حذیفه رضی الله تعالی حذیفه بن الیمان رضی الله تعالی به فرمای الخلق بد رسول الله صلی الله علیه وسلم تبوسونه کول خو ما بر فتنو په باره کې معلومات کو ځکه ما به اسینا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم خیر راوړی دین رسته او شر فتنه راشي او مونږ ته پته نه وي نو ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو چې کوم خیر تاسو دنیا ته راوړی دین بس بشر راځي لړمان ته چې او شر برازي دغه خلک بادشاہان به تاسو مسلط شي چاوي بس تاسو ملاګانی په تور باندې وਹੀ او بس تاسو مالونه غصب کوي دا بکای مورته د الله رسول مونږ ته سبا کار دی پدې وای ما ته وی پدې وخت کې تاسو په جماعت د مسلمانانو پسې لازم اوسېږي چې جماعت د مسلمانانو په کوم طرف روان دي بغیر روان شي ځان لارمه اختیار وي علم ورته د الله پیغمبر کې چرته دغه سي جماعتم په فتنو پر دور کې نه بیا سو وکړو ولبیره تو فرمایل حذیفه به ځنګل تلاړ شه او ځنګل کې د ونو په زیلو باندې چکونه ولګول تمړش مورتل دا حدیث دمه خلاصو ویل تاسو کله چې په دې باس کوم به درته پوره حدیث کتاب نه ویم ان شاء الله دا حدیث خلاصو وا تاسو د جماعت د مسلمانانو پسې په وسوسه کې دمه پرېګدای بل طرفونو ته مزي الله پیغمبر کدا جماعت هم نه بیسو کو به ول څنګه الفاظ تغور وکي ول بیا زنګل تلاړ سه حذیفه ال ترونو بزیل باندې چکونه ولګول تمړش نو مو تل ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم سو جماعت د مسلمانانو په لازم اوسېږي جماعت د مسلمانانو په دې وخت سلور مذاهب دي ستاپنځ دا جماعت نه دی الله پیغمبر سو فرمایل دای نو ویل چې په جماعت المسلمین تنظیم جوړ کی ورته وی لاړ شه په ځنګل کې د ونو بزیلو باندې چکونه ولګول تمړشه مورته ول خو کپټن مسعود عثماني په دې حدیث یو ټکلې چې تاسو درخولي د حدیث مخ کې رسته ټول کټ کړي دي اول خو دې حدیث مخالفت کوونکې کپټن مسعود عثماني ستا مشر دی به اشتیاق صاحب دې به تاسو ټولي جماعت المسلمین تنظیم مولې جوړ کو ولر شي ځنګل کې په زیلو باندې چکونه ولګول تمړشه ځکه موږ ټول خو تاسو مسلمانان نه کارو چې موږ پسې را پسې شي ید الله علی الجماع ومن شذ فی النار دای جهل شو په دې باندې زین خلاص شو بیا ما ته شروع اشکالات شروع کړه ما ته وی اداره ته وایا
تاسو وای په قبر کې عذاب دی ثواب دی، موت بالکل په دې قبر کې عذاب دی ثواب دی. زمونږ عقیده ده ما ته خو سړی دی اندوان وسوسه هغه ایره شو سمندر ته گزار کو د عذاب کم ځکه ملاوي قبر ورته سره نصیب نشو. نو ما ورته لا چاته چې نصیب شوی هغه له خو یو منه کنه اچ دلته خو مسلمانانو سیږي مسلمانان خو خپل مړی نه سوځي. دې په خبر کې به ټول کې پکې کې وګوري ټول به گزاري اندوانم نه تاسو باندې کتلې د کله په میاش کې و مې ظلم نه کتلې چې ویندوی وسوسو. نو مورته پلار خو در لسوسه ول نه ده کنه خو د پنځه ده ما ته یاو مورته نکدي ولغم د پنځه. نو مورته د دیو په باره کې عذاب دی ثواب د قبر کې ومنه کنه دیو د قبر نصیب شوی دی چاته چې نه ده نصیب شوی هغه په باره کې بیا باسو او بیا مورته مې دا استاد جهالت دی د قبر تعریف باندې تاسو نه پوهیږئ. د قبر تعریف دی القبر مدفن الانسان. امام راغب اصفهانی رحمه الله تعریف کوي القبر مقر المیت. د انسان چې کله مړ شي د مرګ نه پس د جسم یا د جسم ذرات ټوکړي ټوکړي دا چې په کم ځای کې پروت دی هغه د لپاره قبر دی. دا که حیوان په ګډه کې دی ورله قبر دی، دا که په سمندر کې دی ورله قبر دی، دا که په ځمکه پروت دی ورله قبر دی، دا که په ځمکه کې دننه دی دا ورله چې کم ځای کې پروت دی هغه ورله قبر دی. خو عموما مونږ په دې خاورو کې خخونو دې ته قبر وایو. او مورتل دویم نمبر ملګریا د دې عذاب او ثواب د پاره په احادیثو کې دوه نمونه راغلي دي. یو ته ویل کېږي عذاب القبر، مونږ عذاب قبر عموما پیژنو. دویم ته ویل کېږي عذاب المیت. واستوي چې قبر ورته نصیب نشو نو عذاب د کم طرف راغی نو که عذاب قبر نه دی عذاب المیت خوشته دی کنه. بهرحال د سر زما وګت مجلس وشو بیره ته نور خپل پوره ګروپ جدا مراوستو او غزه مونږه علاقو کې دغه سکلک شوی او پاخه شوی چې کله د پلار جنازه و د پلار جنازه کې نو شریک شوی پلار تبلیغي و ډېر لوی سړی و سکول استاد و ډېر خلک شاګردان و ډېر نیک سړی و. خپل پلار په باره کې ویله ول زما د پلار ښه سړی و خو کاش چې مشرک نه وي. نو زین خو دې غریبانو ته د ما سره راغی 3-4 غنټې زما سره مجلس وشو. هغې نه چې پاس الحمدلله به کریم وویله مسلمان شو. لاړو بیا مولوي صاحب دغه علاقې او مشر عالم ورته چا ویلو ول پلان کې خو د سره مجلس شوی دی هغې توبه ویستره او ته نه یاره دا نشي کېدی دومره زمانه د هغې وشو. بیا چې کله په هغه جمعه باندې راغی په ده پسې مونځ وکړو د ولیده نو بیا ډېر خوشحاله و. ما ته جواب را لیکلی او دعا یې راته کړې وه چې واقعي چې دا سړی تاسو توبهګار کو. نو ما ورته چې بس عزت یو سړي کې نه په سنجیدګۍ په بنیاد باندې کله کینی بیا الله ورته هدایت کوي. خو چې یو سړی زدي شي سره خبره اورېدو ته تیار نه د دې سړي خو به اسلام ممکن نه ده. الدوحہ اسلامک साउंड सिस्टम हर किस्म की इस्लामी मुहाफिल, मजालिस, जलसों और कॉन्फ्रेंस के लिए आला साउंड सिस्टम फराहम करने का मयारी सेंटर, जदीद DSLR और ड्रोन कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग की सहूलत मौजूद है. अलदोहा इस्लामिक साउंड सिस्टम, राबता नंबर 0300 5949 296.